سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د امولسو بجو خبرو ته ښه راغلاست په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پېژندلو د دوامداره غوښتنې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی د دغه سازمان د عمومي اسامبلې د شپږمې کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پېژندلو غوښتنه وکړه. نړۍ نشي کولای چې د جنسیتي اپارټایډ او په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو پر وړاندې غلې پاتې شي. د اکتوبر 11 د نجونو نړیوال ورځ د یونما مشره وایي له 1100 ورځو راهیسې نجونو ښوونځي ته له تلو منع شوي دي. په دې خواشینۍ ورځ د نجونو وایي دوی خپل راتلونکو له درد او تیارو ډک ویني. امروز روز جهانی دختره و من اصلا خوشحال نیام. این روز وقتی با من معنی پیدا میکنه که ما برم مکتب و تشویش‌های روی نجات بیافم. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د تاجکستان اندېښنه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستانه د طالبانو تر ادارې لاندې د ترهګریزو فعالیتونو پر پراخېدو په اړه اندېښمن دي. او په پاکستان کې د پښتنو جرګه په دې جرګه کې د خیبر پښتونخوا پښتانه غواړي چې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره یو حل لاره پیدا کړي. نن جمعه شلم د تلې چې برابریږي 11 د اکتوبر. اوس راګرځو بشپړه خبرو ته. زه سادیه طاهر یم. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولي سرپرست د بشریت ضد جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پېژندل غواړي. نصیر احمد فایق د دغه سازمان د عمومي اسامبلې د شپږمې دورې د کمیټې په ناسته کې وویل د بشریت ضد جنایتونو د مخنیوي او مجازاتو د نړیوالې کنونسیون د جوړولو او په هغه کې د جنسیتي اپارټایډ د زیاتولو اړتیا ده. د فایق په وینا نړۍ نشي کولی د جنسیتي اپارټایډ او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په وړاندې چې په افغانستان کې پیښیږي غیر فعاله پاتې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې شپږمې کمیټې بحث د بشریت ضد جرمونو په اړه دی. دلته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست د طالبانو تر ادارې لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو له بشري حقوقو څخه د پراخې سرغړونې خبر ورکوي چې د ده په وینا دا د بشریت ضد جرمونو له تعریف سره سمون خوري چې پکې غیر قانوني وژنې، شکنجه، جبري ورکېدل، د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره د غږونو ځپل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې جنسیتي اپارټایډ شامل دی. نصیر احمد فایق دلته د بشریت ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو د نړیوال کنونسیون د جوړولو غوښتنه کوي او زیاتوي چې په دغه کنونسیون کې باید جنسیتي اپارټایډ د بشریت ضد جرم په توګه په رسمیت وپېژندل شي. نړۍ نشي کولای چې د جنسیتي اپارټایډ او په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو پر وړاندې غلې پاتې شي. اوس د دې وخت دی چې پرېکنده اقدام وکړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دا ډول سرغړونې مجازات کیږي او د بیا پیښېدو مخه نیول کیږي. دلته په کابل کې د مریم معروف آروین په مشرۍ د شنبههای ارغواني غورځنګ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د رای ورکولو د حق د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د غوښتنې د ردولو په اړه اعتراض وکړ. دغو ښځو ملګرو ملتونو ته په یو پرانیستي لیک کې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکېچن دی او ښځې د طالبانو له لوري له جنسیتي اپارټایډ سره مخ دي، باید افغانستان ته د رای ورکولو حق یو ځل بیا ورکړل شي. ما بار دیگر تاکید می نماییم که از هر گونه فضاسازی برای تسلیم دهی کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد برای گروه طالبان باید خودداری صورت گیرد و از سازمان ملل متحد جامعه جهانی می خواهیم که جهت پایان مرگ تدریجی مردم افغانستان از شکلگیری حکومت و نظام مشروع دموکراتیک و غیر متمرکز حمایت نمایند. ما خواهان سرنگونی حکومت خودخوانده ظالم و نامشروع طالبان در افغانستان هستیم.
له دې سره د ښځو په مبارزه کې چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې له 3 کلونو راهیسې روانه ده، له نړۍ څخه د دوی له مهمو غوښتنو یوه دا ده چې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي، تر څو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو له امله طالبان نړیوالو محکمو ته راکش کړل شي. نن د اکتوبر 11 د نجونو د نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه فلای مشر روزا اوتنبایوا وایي له زده کړو د افغان نجونو بې برخې کېدو ته په اشارې سره دا ورځ په ډېره خواشینۍ لمانځي. نوموړي ټینګار کوي چې له 1120 ورځو راهیسې نجونې ښوونځي ته له تګه منع دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم وایي د افغان نجونو له غږ باید ملاتړ وشي. د اکتوبر 11 د نجونو د نړیوالې ورځې له رارسېدو سره هممهاله له زده کړو یو شمېر بې برخې نجونې زده کوونکي او محصلینې یو ځل بیا د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مروه یوه له دغو زده کوونکو ده چې وایي له ښوونځي 3 کاله لرې پاتې کېدو ترې حوصله اخیستې او خپل راتلونکی له درده ډک او تیاره ویني. امروز روز جهانی دختره و من اصلا خوشحال نیام. این روز وقتی به من معنی پیدا میکنه که ما برم مکتب و از تشویش‌های روی نجات بیافم. خو نړۍ دا ورځ د نجونو د نړیوالې ورځې په توګه په خوښۍ نمانځي. د یوناما مشره د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې دا ورځ په ډیره خواشینۍ سره نمانځي ځکه له 1120 ورځې زیات کیږي چې له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. جهان در حال روز جهانی دختر تشدید میکنه که ما دخترای افغانستان از تمام حقوق خود محروم هستیم و هیچ آینده روشنی نداریم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم وایي چې نجونې د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره ټولیز اقدام ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې له خپلو لومړنیو بشري حقونو بې برخې دي، ملګرو ملتونو په 2024 کال کې د نجونو د نړیوالې ورځې شعار راتلونکي لپاره د نجونو لید ټاکلی دی. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11 د نجونو د حقونو د ترلاسه کولو په موخه د نجونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان امنیتي وضعیت له تضادونو ډک وبلی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د افراطیت او د افراطي ډلو شتون د سیمې پر ثبات ناوړه اغیز کړی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د روسیې په بین الپارلماني ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او نور سخت دریځو ډلو د فعالیتونو پر پراخېدل د اندېښنې وړ دي. له بلې خوا اوراسیا خبري شبکې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د القاعدې لپاره په خوندي ځاله بدل شوی دی. د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو تر ادارې لاندې د سخت دریځو ډلو له شتون څخه اندېښمن دي. روسي رسنیو د تاجکستان د یو لوړپوړي چارواکي له قوله ویلي چې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو او نورو سخت دریځو ډلو شتون د سیمې پر ثبات اغیز کوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د روسیې په بین الپارلماني ناسته کې ویلي چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت، نشه یي توکي او د سخت دریځو ډلو شتون زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. دغه چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو قومونو او سیاسي ډلو په شتون کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. له بلې خوا د اوراسیا خبري شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان د القاعدې لپاره په خوندي ځای بدل شوی او له القاعدې سره د حقاني شبکې تاریخي اړیکو دغه ډلې ته په افغانستان کې د بیا جوړولو فرصت برابر کړی. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون په اړه د نړیوالو اندېښنو ته په پام سره د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان له اصل څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د دغو ډلو د ګواښونو حقیقت څه دی؟ افغانستان زیر اداره طالبان وابسته بودن فضای سیاسی و رسانه‌ای توضیح کننده واقعیت‌های چون موجودیت و رشد گروه‌های هراس افکن با
ارتباط طرح‌های قوانین افراط‌گرایانه و رابطه‌های عمیق سران طالبان با القاعده نه تنها در روسیه و تاجیکستان باعث نگرانی‌های عمیق شده، بلکه دنیا را به چالش‌های روزافزون مواجه خواهد ساخت. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو پخوانۍ څارونکې ډلې هم د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، TTP، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ القاعدې له نورو ترهګرو ډلو سره په همکارۍ د کندهار، ننګرهار او تخار په ګډون د افغانستان په 12 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. د ژمي موسم په رانږدې کېدو سره یو شمېر متقاعدین چې له 2 کلونو راهیسې د تقاعد پیسې نه دي ترلاسه کړي وایي چې طالبانو پر دوی او د دوی پر کورنۍ هیڅ رحم نه لري. دغه متقاعدین ټینګار کوي چې د کورنۍ غړي یې د خوراکي توکو د نشتوالي له امله ډېرې شپې په لوږه بیده کېږي، خو طالبان حاضر نه دي چې پیسې ورکړي. دغه سړی چې د خپل ژوند 29 کاله د کابل په 400 بستریز روغتون کې د خدمتګار په توګه کار کړی، اوس د طالبانو د واکمنۍ په راتګ سره یې د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. دی وایي ډېری شپې په ولږه بیده کیږي او طالبان یوازې د دوی حالت څاري. در طول 3 سال میشه که تقاعد اخذ نکردیم. اگر تقاعد ما اجرا نشود در مشکلات دچار گرفتار هستیم، ولی سخت‌ترین از روز سر ما میاد. خود ما مریض هستم، فعلا یک نسخه دوا ندارم. محمد اسکر چې په کابل ښاروالۍ کې کار کړی په ډیر بد حالت کې دی، اوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې دا دنده ورا کړې ده. تقاوتی را بر ما بده، ما بسیار مشکلات داریم، خانه نداریم، بسیار مشکلات داریم صاحب، او بسیار مشکلات و گشنه تشنه خرچ خانه نداریم. ظاهراً د جمهوری نظام له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له راتګ وروسته ډېری تقاعد شوي کسان له ورته وضعیت سره مخ دي. ما خود کدام جفا نکردیم، ما کدام ظلم نکردیم، ما خدمت کردیم و از ماش ما برادر مسئله تقاعدی وضع شده. بس به این خاطر حق مسلم ماست که باید تقاعدی های ما پرداخته شود. د طالبانو تر ادارې لاندې د مالیې وزارت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 150,000 متقاعدین دي، که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د متقاعدینو د معاشونو موضوع تر کار لاندې ده، خو دا نه ده څرګنده چې متقاعدین به کله خپل معاشونه ترلاسه کړي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا پرله پسې پارچاوي نیوکه کوي او وایي چې د ډیرو اعتراضونو سربیره د دوی شکایتونه څوک نه اوري. دغه اوسیدونکي زیاتوي چې په 24 ساعتو کې له 2 ساعتو ډیره برېښنا نه لري. له بلې خوا د کابل ښاریان د طالبانو تر ادارې لاندې د برېښنا شرکت له زیاتي هم شکایت کوي. د کابل ښار تورې شپې وسیله 12 کلنه نجلۍ چې د کابل په یوه دولتي ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ده، د برېښنا په نشتوالي کې د ګازو له دغه څراغ څخه په استفادې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي، خو کورنۍ اندېښمنه ده چې ښایي ګاز ورته زیان ورسوي. من از طرف روزانه مکتب میرم، کورس میرم و از طرف شب که میخوایم کارخانگی ما انجام بدم. بسیار از متاسفانه برقای ما نمی باشه، از بی‌برقی ما بسیار با تکلیف هستیم و ما وقتی که برق نباشه ما چطور بتونم کارخانگی ما انجام بدم، درس بخوانم و ما از بی‌برقی بسیار با تکلیف هستیم. له یوې خوا د برېښنا غیر عادلانه ویش او له بلې خوا د برېښنا زیات لګښت د پلازمینې د اوسیدونکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. ما در ماه قبل هم صدای خود بلند کردم اما متاسفانه دیگه گوش شنوایی نیست که دیگه صدای کسی را بشنوه. 1600 افغانی بالای ما بل آمده، اما در 16 ساعت افغانی ما 16 ساعت وقت نداشتیم. مشکلات بی‌برقی بسیار زیاد است، تقسیم ناعادلانه برق دیگه متاسفانه وجود داره. کابل چې څه باندې 15 میلیونه وګړي لري، 200 زیات میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري.
نسبت به بی‌برقی برقای ما واقعا که 2 شب 3 شب پیام نمی باشه که میایم 1 ساعت نیم ساعت مردم بسیار دچار مشکل است. اولویت مردم برق هست دیگه. خواهشمندیم که این صدای ما را امیدوار هستیم که بشنوند. کابل د نړۍ یو له هغو پلازمینو دی چې د برېښنا د نشتوالي له امله ډېر وخت په تیاره کې وي. د راپورونو له مخې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه پوره کوي. اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې په هرات کې د سبزیجاتو او نورو کروندګر وایي د کورنیو مرستو او مرستندویه بنسټونو د نشتون له امله اړ دي چې د پیازو محصولات په ټیټه بیه وپلوري. دوی وایي د کافي اوبو او کیمیاوي سرو نشتوالو بله ننګونه ده چې تل ورسره لاس او ګریوان دي. د هرات ښار د مرکز په څنډه کې یو کوچنی کرنیز فارم لري. وای د پیازو پر کروندو یې څه باندې 150,000 افغانۍ پانګونه کړې، خو له دې پانګونې یې مطلوبه پایله نه ده ترلاسه کړې. عصمت الله وای په هرات کې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله اړ د خپل حاصلات په ټیټه بیه وپلوري. فلان مثلا 1 لاک دلار بالا مصرف کردن فلان معلوم نیست که کشت متوبر دارن به چی نتیجه چی بده بچه‌ها برای چند فقط هم به گندم و نخود برده و عدس لازم داره هشم گندم کود باشه به طور کشت کنم میشه. پیاز په افغاني خوړو کې د سبزیجاتو په توګه په پراخه کچه کارول کیږي او هرات یو له هغو ولایتونو دی چې د پیازو کروندې پکې ښه حاصلات ورکوي. د ګرمۍ په موسم کې د هرات په بازارونو کې د 1 کیلو پیازو بیه 10 افغانۍ ده، خو په سخت سوړ موسم کې د 1 کیلو پیازو بیه بیا تر 150 افغانیو ته رسیږي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه 1 امریکایي ډالر 80.50 افغانۍ، 1 یورو 3.50 افغانۍ، 1000 ایرانی ریال 0.8 افغانۍ، 1000 هندي روپۍ 204 افغانۍ، 1 د اماراتو درهم 18.40 افغانۍ، 1000 پاکستاني روپۍ 210 افغانۍ. اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا منع اعلان شوی و، د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د بحث لپاره په خیبر پښتونخوا ایالاتو کې لویه قومي جرګه رابللې ده. د راپورونو له مخې په دې جرګه کې په زرګونو نارینه او ښځو ګډون کړی چې په دغه سیمو کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د حل لاره ومومي. په وروستیو کلونو کې دغه غورځنګ تل په پاکستان کې د پښتنو په وړاندې د تاوتریخوالي، وژنو او جبري بېدرکه کولو د مخنیوي غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو سولساتو ځواکونو اعلان کړی چې د جمعې په ورځ د لبنان په سویل کې د دغه ځواکونو د مرکز دفتر یو څارګر برج د اسرائیلو لخوا په نښه شو. په دغه برید کې د سولساتو ځواکونو 2 سرتیري ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د اسرائیلو پوځیانو لخوا د دغه ځواکونو مرکز په نښه شوی و. ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو مشران دغه برید غندلی دی. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د ډزو د تبادلې په دوام د جمعې په ورځ اسرائیلو یو ځل بیا د لبنان په سویل کې د ملګرو ملتونو د 16 ځواکونو د مرکزي اډې د څارنې برج په نښه کړ چې په پایله کې 2 تنه ټپیان شول. تېره ورځ هم د اسرائیلي پوځ د توپچي برید په پایله کې د ملګرو ملتونو 2 ټپیان شول. ملګرو ملتونو چین، ایټالیا، اندونیزیا او د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو د اسرائیلو دغه برید غندلی دی. هغه څه چې پیښ شوي ښکاره ده چې د غندنې وړ دي. په طبي توګه له ټپي شویو 16 سره د پیوستون په برخه کې د ډیرو خواو غبرګون په ډاګه شو او اسرائیلو ته څرګند وویل شول چې دا پیښه د زغم وړ نه ده او تکرار یې نشو لیدلی. اسرائیلي پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو چې 50 هیوادونه پکې شامل دي تېره ورځ هوکړه وکړه چې د اسرایلو او لبنان ترمنځ په پوله به له 10,400 ډېر سرتیري ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د ډزو تبادلې زور اخیستی. تېره شپه د بیروت پر مرکز هوایي برید وشو چې په پایله کې 22 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې د حزب الله د انسجام او اړیکو کمیټې مشر وفیق صفا له برید روغ وتلی دی. له دې سره تېره ورځ د اسرایلو پوځ وویل چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د حزب الله د ځپلو لپاره کور په کور عملیات کوي. حزب الله هم د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په حیفا کې په بې پیلوټه الوتکې یوه پوځي اډه په نښه کړې او پر اسرایلي ځواکونو یې توپچي بریدونه کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالات کې د ډبرو سکرو پر یو کان د نامعلومه وسلوالو د برید په پایله کې 10 کان کیندونکي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي برید کوونکو په دې برید کې توغندۍ او لاسي بمونه هم کارولي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالات کې د ډبرو سکرو پر یو کان د نامعلومو وسلوالو د برید په پایله کې 10 کان کیندونکي وژل شوي دي. پولیس وایي بریدګرو تېره شپه د بلوچستان په دوکي ولسوالۍ کې په یوه کوچني ماین سره برید وکړ. د ځایي روغتون چارواکي وایي په دې پیښه کې 7 تنه نور ټپیان شوي هم دي. ما خپل 4 امبولانس کې انجرډ هغه کوم زخمیان چې هغه ورسول الحمدلله. هغه زخمیان څو دي ډاکټر صاحب دا ټیم؟ اوه زخمیان دي. 20 چې دي د ډیډ باډي د مړو تعداد وشل ته ورسېدای. تاسو دا معلومه دلته پراته دي. د پولیسو په وینا برید کوونکو په دغه کان د درنو وسلو برید کړی دی. د دوکي امنیه قومندان ویلي برید کوونکي پر کان کیندونکو څو لاسي بمونه وغورځول. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې بریدګرو د دغه کان د کان کیندلو ماشین او نور ماشینریو ته هم اور ورته کړی دی. د جمعې په ورځ ګڼ شمېر خلکو د مړو په لیږدولو سره لاریون وکړ او د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه یې وکړه. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. پولیسو ویلي برید کوونکي له برید وروسته له سیمې څخه تښتېدلي دي. پاکستاني چارواکو هم دغه برید غندلی او د عاملینو د نیولو ژمنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان په دې وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي د پیښو شاهد دی چې تر ډیره یې پړه د بلوچ ازادي غوښتونکو ځواکونو په غاړه اخیستې ده. اوس هم د لوبو په نړۍ کې د افغانستان د فوټبال د 12 کلونو ملي لوبډله د اسیا د ملتونو جام سیالیو ته چمتوالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو خبرپاڼې کې ویلي چې افغانستان په بي ګروپ کې د بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او مکایو له لوبډلې سره دي. د هیواد ملي لوبغاړي په د تلې له 28 څخه د لړم تر 6 پورې د خپلو سیالانو په وړاندې لوبه وکړي. دا سیالي به د کمبویا په کوربتوب ترسره شي. د هیواد د ملي لوبغاړي په داسې حال کې دې سیالیو ته ځي چې څو اونۍ وړاندې د مرکزي اسیا کافا د فوټبال د 12 کلونو اتلولي وګټل. ګرانو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه همدومره وه. که تاسو غواړئ د هیواد او نړۍ د حالاتو نه باخبر پاتې شئ، امو ډاټ ټي وي و امو ټولنیز پاڼې وڅارئ. الله پامان.